چې کوم سړی تی خوښ او تعالی راشي او دې درنه په دې خپه شو چې یا د چایو ستو نه یا را باندې روټیو نه خوړه یا خزې کې کېننولم نو دا سړی ستا عاشق نه دا خوراک مراک پسې راغلی آینده دا د دوستۍ قابل نه دی ولا طلاق ورکړه ځکه چې ته مال راغلی که نو بس ته زه به ستا زما قتل به ستا چای مي او ستا روټۍ به مي او ستا بستره به مي او ستا هر څه او چې هر کله ته په خوراک خفه شوې نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نه نن زمونږ د زمانې تعلقات ټول په دې بنا وي زما یو اشناو د دې خوا کلو ما ته یاره راشه ما زه نشم یو زورور چرګ مې ساتلی دی مال خدر به شمه خو چاته به وی نه چې دی راغلی دی او بس روټۍ موټۍ به وخورو بیا به راځو ویل نو بیا در باندې څه کوم نه چې روټۍ وخوري چې لږ څه خو هم زما خو څه نامه موشي مالې ښه ده زه لباسي اشنایي نه کوم چې بیا دې په دې طرفو نه ګورم ویل ولې نو دې کې څه دي مال دې کې دا دي چې بیا دې دا مخو نه ګورم نو نن زمونږ زمانه ټوله داسې